ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. داسې کسان مو لیدلي چې د پښو د ګوتو منځونه یې خوړین شوي وي. د ما ګوته اوس هم هماغسې ده. ځینې خلک دي کې رشکه یا ایره پکې اچوي. دغسې د وړو تر اخره ګوتې پورې هم دا منځونه چې دي دا ټول همداسې شړېدلي وو. د پښو د ګوتو د منځونو خوړینېدو نښې، ستونزې او علتونه کوم دي؟ خلک کومې کورنۍ درملنې کوي او د مخنیوي لارې چارې یې کومې دي؟ زه سمیره حلیمزه یم او تاسو د روغتیا او ژوند خپرونه اورئ. انسانان په مختلفو ناروغیو اخته کېدای شي. په دې کې جلدي یا د پوست ناروغي هم دي چې ګڼ ډولونه او علتونه لري. د جلد یا پوست یوه ناروغي د پښو د ګوتو منځونو خوړینېدل دي. خو پوښتنه دا ده چې د پښو د ګوتو د منځونو د خوړینوالي نښې او ستونزې کومې دي؟ په دې اړه زموږ همکار عارف رحیمي له څو کسانو او ډاکټر سره لنډې مرکې کړې دي. نوم دې راته وایې؟ نوم عبید الله. د تا د پښو د ګوتو منځونه کله خوړین شوي؟ زما خپله د خیب خیال خوب دوز زیاته کېږي. نښې یې څه رقم وي؟ سپین وي چې خوړېرې شي او پرې کېږي. بخار زیات کوي، څومره ګوتې پکې ورو زیات بخار کوي. ځان اوریدونکو ته ورپېژنئ؟ مرینا یم، لغمان نه یو. د تاسو په کور کې د کوم چا د پښو د ګوتو منځونه خوړین شوي؟ زما مور ده چې د هغې د ګوتو منځونه داسې خوړینېدل. څه رقم نښې یې وې؟ اول کې داسې سپینوالی درلود، بل له هغې نه چې خارش و بخار یې پیدا کړی چې کله ګرول بیا دا په زخم تبدیل شو، همداسې وینې کېدل او داسې یو قسم ته زیړ پوستکی یې نیوه، وینې به بیا همیش به خوړین ول، زیات مشکلات ورته پیدا کېدل. له دې نه بله رحمتالله نه شوه، خارش و بخار ورته پیدا سوی و، سره کېدلې. غټې ګوتې منځ همدغسې د وړو تر اخره ګوتې پورې هم دا منځونه چې دي دا ټول همداسې شړېدلي وو. ځان راپېژنئ؟ نوم مې نصرالله. د تا پخپله کله د پښو د ګوتو منځونه خوړین شوي؟ د پښو د ګوتو منځونه مې خوړینېږي او پوستکي اچوي او داسې کېږي ته وایې بشکوی زخمي سوي دي. بخار سوزش کوي نو سړی په تکلیف کېږي. نوم د څه دی او تاسو د کوم ځای؟ نوم مې عثمان د چهارسیاب ولسوالي. د تاسو کله پخپله د پښو د ګوتو منځونه خوړین شوي؟ ګرمۍ کې خوړینېږي، سپین سپین پترې او سپین پوستکي اچوي، خاورو کې ولګي بیا ډېر سوزش کوي. پټۍ کو کار وکړو ګوتې داسې کېږي لکه په چاقولې چې پرې کړي وي. ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ځان ورپېژنئ؟ زه ډاکټر فهیم الدین یم، د پوستکي او د زیبایي د امراضو متخصص. ډاکټر صاحب د پښو د ګوتو د منځونو خوړینېدو نښې او ستونزې کومې دي؟ اول خصوصا درې وروستنۍ ګوتې یعنې دغه وړې ګوتې په دوکې کېدلی شي. که چېرته موږ یې په سترګو ووینو یعنې علایم پکې ولټوو، هغلته سپینوالی ښکاري، د خارښ نښې نښانې ښکاري. د مریض شکایت دا اوسېږي چې شدیدا خارش لري، کله کله د تفالوس یا وړوکي پوټکو په شکل ښکاري او حتی کله د پوستکي التهاب یې ورکړی اوسېږي، قسمت سره غوښه غوندې او یو سپین نازکه پوستکی ورباندې له پاسه لیدل کېږي. که پرمختګ وکړي تداوي نه شي، کوم مشکلات څنګه پیدا کېږي؟ په هغه صورت کې چې دا انتن ډېر وخت دغلته پاتې شي او تداوي نه شي او سم دغه ثانوي انتناتو مخنیوی ونه شي، په هغه صورت کې پرمختګ کوي او ساحه ډېره تخریبوي، مجاورې ګوتو ته انتقالېږي او د درد د منځته راتلو سبب ګرځي. او همداسې چې ناروغانو شکایت کړی چې د پوستکي تقریبا چوېدو یا پرې کېدو سبب ګرځي، داسې ورته منظره همچنان ورکوي. کله کله په تګو په فزیکي فعالیت کې بیا د نیمه ممانعت سبب ګرځي. کېدلی شي نورو قسمتو ته انتقال شي او کورنۍ غړو ته یا نورو کسانو ته چې د یو سره روابط لري کېدلی شي انتقال شي. د پښو د ګوتو ترمنځ د پوست سپینوالی، نرموالی، خوړینېدل او پوست اچول د پښو د ګوتو د منځونو د خوړینېدو نښې دي چې خارښ هم ورسره وي. که یې تداوي ونه شي یا میکروبي شي، د وړو زخمونو سبب هم کېدای شي. خو ولې د پښو د ګوتو منځونه خوړینېږي؟ دا دغې وجې خصوصي چې هغه ګرمۍ موسم وي، پښه پوکه ونه مینځي، جرابې پوکې نه وي، مشکل جوړېږي. خوړېدو په علت نه پوهېږم چې څه علت لري. علت دا نو بوټان پاک نه ساتي، خاورې مغې شغم نه پاکوي، ګوتې منځونه خوړینېږي. کېدای شي همدا علتونه یې پښې بونه وچوي او تنګ بوټونه پښو کوي، خوړینېږي. د یو تعداد کسانو په باور په توده هوا کې تنګ یا پلاستیکي او ګرم بوټونه پښو کول یا د پښو خولې کېدل د پښو د ګوتو د منځونو د خوړینوالي علتونه دي. د ډاکټر په نظر د پښو د ګوتو د منځونو د خوړینوالي اصلي علت فنګس یا میکروب دی. سبب خو یو فنګس ده، مختلف اشکال د فنګس کېدلی شي د مرض منځته راوړي. په میکروبونو کې مختلف انواع لرو، دا د میکروبونو له جملې څخه فنګس دی. ولې په هغه کسانو کې چې خپل شخصي حفظ الصحې ته زیات توجه نه کوي
د داسې بوټونو څخه چې هغه پاک ونه ساتي او مونتنې جرابې په پښو کې، داسې بوټونه چې هغه پلاستیکي اوسېږي، پښې پکې معمولا خوله وکړي، یا هر هغه بوټونه چې خولې ته زمینه مساعده کړي. دغه ټول هغه زمینې دي چې ورته مساعدېږي او د مرض د منځته راتلو سبب ګرځي. په هغه صورت کې که چېرته یو شخص دغه انتن یا میکروب ولري، یا په بوټونو کې موجود وي یا په جرابو کې موجود اوسېږي، یا د نورو خلکو چې دغه مشکل ولري د هغوی له بوټو او جرابو څخه استفاده وکړي، کېدلی شي دوی ته راانتقال شي. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي او موضوع یې د پښو د ګوتو د منځونو خړینېدو په اړه ده. که زموږ د دې یا نورو ښوونیزو خبرونو په اړه کوم نظر یا وړاندیز لرئ، نو زموږ له همکارانو سره د ټلیفون په دې شمیره شریک کړئ: 002401501. د جلدي ناروغیو د ډاکټرانو په وینا د پښو ګوتو د منځونو د خړینوالي اصلي علت یو فنګس یا میکروب دی. هم د بدن په پوست کې وي، هم په خاورو او چاپیریال کې پیدا کیږي. په توده هوا کې لوړې موزې، تنګ یا پلاستیکي او تاوده بوټونه د موقع برابروي چې پښې خولې شي او د فنګس فعال شي. د پښو جرابو او بوټو پاک نه ساتل نور سببي علتونه دي. خو خلک د دې صحي ستونزو پر مهال کومې کورنۍ درملنې کوي؟ پښو ګوتې منځونه به خورین شو، نسوار، خاورې دا شین به راچو. دغه ماشومان کو چې پوډر راچوي دغه پکې اچوم، ګټه نه کوي، سکون لپاره پکې اچوي. د ما ګوته اوسم هماغسې ده. ځینې خلک دي کې رشکه یا ایره پکې اچوي، زه د نکریزې پکې اچوم. د یو شمېر کسانو د پښو د ګوتو منځونه چې خورین شي، نسوار، خاورې، ایرې ورکې اچوي یا رشقه، شفتله او گیاهي بوټي پکې ایږدي. ځینې بیا د ماشومانو پوډر استعمالوي. خو د ډاکټر په نظر دا کورنۍ درملنې ګټې نه لري، انتوان هم پېښولی شي. د کلیوالو خودسره تداوی ګټه نه کوي، کله کله په خپله د حساسیتو سبب ګرځي، د پوستکي حساسیتونه منځته راوړي. نکریزې ښودل، بعضې خلک خاوره پکې استفاده کوي چې موږ عملا لیدلي ناروغان حتی په تیتانوس اخته سوي دي او د ده ترخوا نسوار پې اچوي. دا مرض د تشدیدېدو سبب هم کیږي. رشقه، نور گیاهي بوټي، د پاڼو ټکول دلته ایښودل ګټور نه دي. تالک یا پوډر هم په موضوعي ډول سره هغه د استحقاق څخه مخنیوی کولی شي، یعنی یو پوستکی په بل څه لګېږي بیا تخریج منځته نه راوړي، په دغه کې کومک کولی شي، ولې د مرض په تداوی کې هیڅ نوع کومک نشي کولی. هغو سره موږ هم زیات مشکل نه لرو. مثلا د پیازو ټکول، د وږې ټکول او همداسې نور مختلف شیان چې دي، دا نه تنها چې ګټه نه لري بلکې مشکل لري. د روغتیايي کارپوهانو په نظر د پښو د ګوتو د منځونو د خړینوالي پر مهال نکریزې یا نسوار، ایري او خاورې ورکې اچول، رشقه، شفتله او گیاهي بوټي پکې ایښودل ګټه نه لري. که دا شیان میکروبي وي، د درد او پړسوب سبب یې هم کېدای شي. خو د پښو د ګوتو د منځونو له خړینېدو څه ډول مخنیوی کولی شو؟ رشید خوست ولایت. شکر دی، زه خو هر وخت چرمي بوټ وي ورسره، نخي جراب پښو کې ورسره، هغې سره بیا دا مرضي نه راځي. ځکه هغه چې دي ډېره خوله نه پرېږدي، مثلا چې پښې منځ ګرم شي، دا هغه نه دی پیدا شوی تکلیف سفر چې ما پښو ګوتو منځونه خړین شوي. نوم عمر دی، جرابې پاکې دي، جرابې چې پاکې بوټان هم پاک دي. نو په بوټ کې خځلې، تیږې یا خاورې نه پرېږدم چې وورځي، که هم وورځي بیا هغه پاکوم، په ګوتو منځونه هم نه خړینېږي. مې مخنیوی کړی ده، د ما د ګوتې منځونه نه دي شړېدلي. د افضل صاحب کې ما ډېر توجه کړې ده. داسې بوټان نه استفاده کوم چې لوی دي، تنګ نه دي، داسې قفت نه دي، ځکه چې یو جرابه پکې پښو کوم د ما پښه پکې اذیت ونه اوسي. د نورو بوټانو څخه مې استفاده نه ده کړې او د خپل بوټان هم چاته ورکړي نه دي چې استفاده ترې نه وکړي. کله چې مې مور داسې مشکل درلوده، د دې له جرابې څخه او د دې له بوټو یا چابلاقې څخه نور موږ استفاده نه کوله. بوټانو، سپلې یا جرابې چې وي څه چې دې مربوط کېدل، د یو طرف ته کېښودل، نه پرېښودل چې دې نه نور څوک استفاده وکړي، ځکه چې خدای مکړه نور په دې مرض ګرفتاره نه شي. نوم نوید منګل د پښو ګوتو منځونه نه خړینېږي. چې وړی شي زه ازاد بوټونه پښو کوم، چپلاکو نه استفاده کوم، پښې هم پاکې ساتم. او بل چې زه کله اودس وکړم یا حمام وکړم، د خپلو ګوتو کاتونه په پاک دستمال نه وچوم، مخ لاسونه ټول وچوم. نوم مزلی خان دی، ولایت پکتیا دی. زه خپله دا کومه چې دکانۍ کورونه کو، خاص موزې لرو چې کله موږ دکانۍ کور کو، اتورې موزې دي زیړ تلې دي جګې جګې، نو بیا ورشو هغه موزې پښې کو، هغه کور مو چې کله وکړه بیا روشو هغه صابون په پاکو اوبو د پښې ومینځو، موزو منځونه ومینځو، کېږدو، بیا کومه ستونزه منځته نه رسي. دغو ټکو ته پام کړی دی، دغو شیو مخنیوی شوی.
یو شمېر کسانو چې په تاوده هوا کې تنګ پلاستیکي او تاوده بوټونه نه و پښو کړي د بوټو جرابو او پښو پاکوالي ته پام کړی وو تر ډیره د پښو د ګوتو د منځونو له خوړینوالي ژغورل شوي وو. ډاکټر کمیسار هم په دې اړه نور معلومات راکوي. په اول قدم کې خو هر شخص باید خپل شخصي حفظ الصحه ته جدا توجه وکړي، لاسونه پاک وساتي، پښې پاک وساتي او کوشش دی وکړي چې د داسې جرابو څخه چې اول خود د خپل وسیږي او خپل جرابې مهاره ورځ یا یو ورځ بعد تبدیل کړي و منځل سي او خپل بوټونه وي او پاک بوټونه باید وسیږي او حتی کله د خپل بوټونه مو منځي. په دې صورت کولای شو چې وقایه وکړو. بل خو څخه په هغه محیطونو کې چې هغه ته هوا ګرمه وسیږي بهتره ده چې تل سپلې څخه استفاده وکړي. په سړو ولایتونو کې لداسې بوټون څخه استفاده وکړي چې لږ زره حد اقل هوا داخله او بیرون سي. پکې چرمي بوټونه هم په ګرم سیره ولایتو کې ډېر ښه نظر پلاستیکي بوټو ته کچیرته هر نوع بوټونه په خو کې شخصي حفظ الصحه مراد کې یعنی د منه خاورې او ګردونه بوټونه باید پاک وي. د کاریګرو له خاطر او د قانون له خاطر د حفاظت په خاطر باندې خره د بوټونه لوړې موزه په خو کې ولې دغه موزه چې دی په خو کوي اول خو د هر نفر باید جدا جدا وسیږي او د ترخوا د پلاستیکي دي وخت په وخت کې چې په صابون باندې ومنځل شي کورته لاسرسي ولري او تعداد پودرونه ستدي مشخص چې په دې کې استفاده شي ورسره لغه څخه بیا ومنځل شي کله فنګس موجوده موسیقي لمنځه وړل کیږي. د پښو د ګوتو ترمنځ د پوست نرموالی یا رطوبت، سپینوالی، خوړینېدل، پوست اچول، خارښ او سوی د ګوتو د منځونو خوړینېدو نښې دي. که پرمختګ وکړي پوست یې زخم کیږي. د ډاکټرانو په نظر د پښو د ګوتو د منځونو د خوړینوالي اصلي علت یو فنګس یا میکروب دی چې په چاپیریال کې هم وي او د انسان په پوست کې هم غیر فعال وي. تنګ، تاوده یا پلاستیکي بوټونه پښې خولي کوي او دا فنګس په مرطوب چاپیریال کې فعالیږي. د پښو د ګوتو په منځونو کې ځاله جوړوي، پوست خوړینېږي. بل پښې، جرابې او بوټ پاک نه ساتل هم میکروب او د ګوتو د منځونو خوړینوالي ته موقع برابروي. یو تعداد کسانو چې نخي جرابې پښو کړې وي تنګ او تاوده یا پلاستیکي بوټونه یې نه پښو کول، په اوړي او تاوده هوا کې څپلۍ، چپلي بوټ، څپلکې یا چرمي او لږ آزاده بوټونه پښو کړي وو، پښې، جرابې او بوټونه یې پاک ساتلي وو، نو د پښو د ګوتو د منځونو له خوړینېدو یې مخنیوی کړی وو. درنو اوریدونکو د روغتیا او ژوند د خبرونه زموږ همکار محمد عارف رحیمی د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلي او جوړه کړې و.